زما نوم راول رام دی او زه غواړم له تاسو وپوښتم چې زموږ دین غلط نه دی. زموږ په دین کې زنا حرامه ده، شراب څښل حرام دي او دا په اسلام کې هم شته. دا دواړه شریک دي، نو ښې خبرې دواړو خواو ته شته او یوازې په دې اساس په موږ دوزخ ته اچول کیږو چې موږ یوازې کلمه نه وایو. ته خپل کتاب نه تعقیبوي؟ که ته خپل کتاب تعقیب کړې نو ته به هم جنت ته لاړ شې. زه یوازې د کرشنا په بت پرستۍ باور لرم، که نه نور خدایان هم شته، هغوی ته سجده نشي کیدی، یوازې کرشنا ته سجده کیدی شي. دا چیرته لیکل شوی چې د کرشنا بت جایز دی؟ دا چیرته لیکل شوی؟ د اولادونو تربیت په هغه وخت کې موږ تاسو ته سختیږي چې کله موږ تاسو په غیر اسلامي ټولنه کې ژوند کوو. مور او پلار د دې خبر نه وي چې زموږ اولادونو ته په مکتب یا په ښوونځي کې یا په پوهنتون کې یا په انسټیټیوټ کې څه تدریسیږي. چې کله هم ستاسو اولادونه له دغسې محیط کې ژوند کوي نو تاسو راځئ قرآن کور آنلاین اکاډمي ته. دلته به د قرآن کور آنلاین اکاډمي درسي مواد، کریکولم، هر څه په دغه ویب سایټ کې تاسو اول مطالعه انشاءالله اولادونه به داسې درته روزو څنګه چې په مکتب یا ښوونځي کې هغوی سره کوشش کېږي، همداسې به په دغه اسلامي اکاډمي کې موږ هم داسې کوشش ورسره کوو تر څو پورې دغه زموږ او ستاسو اولادونه داسې وروزو چې په آینده کې موږ تاسو د ملامتیا ګوته ځان ته ونه نیسو. همدا اوس په دغه نمبر موږ سره اړیکه کې شئ، انشاءالله ستاسو اولادونه به داسې تربیه کو چې تاسو به خوشحاله. السلام علیکم صاحبه، زما نوم راول رام دی او زه غواړم له تاسو وپوښتم چې زموږ دین غلط نه دی. دا موږ یو چې پکې غلطۍ کوو. زموږ په دین کې زنا حرامه ده، شراب څښل حرام دي. زنا حرامه ده مطلب هر څه چې غلط دی هغه غلط دی، دا پکې لیکل شوي دي او دا په اسلام کې هم شته. دا دواړه شریک دي، نو ښې خبرې دواړو خواو ته شته او یوازې په دې اساس په موږ دوزخ ته اچول کیږو چې موږ یوازې کلمه نه وایو. که نه موږ هم هماغسې شیان لرو، یوازې د عبادت طریقه مو بدله ده. ستا نوم څه دی؟ راول رام. راول رام یوه ښه پوښتنه وکړه. هغه وویل چې د دوی په دین کې هم زنا حرامه ده. هغه بیخي سم وایي. د دوی په دین کې لیکل شوی چې شراب حرام دي. هغه بیخي سم وایي. که ته زما بیان واوري، هندویزم او اسلام یو شان دي. تا هغه بیان اوریدلی؟ هو، په هغه بیان کې ویل شوی چې په هندویزم کې 2 ډوله کتابونه دي، یو شروطي دي او بل سمرتي دي. شروطي یعنی هغه کتاب چې د خدای له طرفه راغلی وي. سمرتي هغه کتاب چې د انسانانو لیکلی وي. په شروطي کې ویدونه او اپنشدونه راځي. په سمرتي کې مهابهارتا، رامایانا، بهاګود گیتا، منوسمرتي او داسې نور راځي. که ته خپل چاندو گیتا پنشید ولولې دا شروطي دي. چاندوګیا اپنشید 8 باب 2 برخه لومړی شلوک خدای یو دی بل نشته. ستاسو په کتاب شروط اپنشید 8 باب 9 شلوک کې لیکل شوی خدای یو دی بل نشته. مطلب دا چې خدای مور او پلار نه لري، هیڅ مور او پلار یې نشته، اولادونه نه لري. دا په شروط اپنشید 4 باب 19 شلوک کې لیکل شوی. په سنسکرت کې پراتیما عکس ته وایي، انظور، عکس، مجسمه، بوت، پینټینګ. هیڅ خدای، هیڅ پینټینګ، انځور، فوټو، مجسمه یا بت نه لري. دا په اجروید 22 باب 3 شلوک کې لیکل شوی. که ته په خدای باور لري او د خدای بت جوړوي نو دا غلطه ده. ستا د کتاب مطابق قرآن او حدیث یې وخوده کړه. آیا ته په بت پرستۍ باور لري؟ صاحب، زه یوازې د کرشنا په بت پرستۍ باور لرم، که نه نور خدایان هم شته، هغوی ته سجده نشي کیدی، یوازې کرشنا ته سجده کیدی شي، د هغه بت هم جایز دی. دا چیرته لیکل شوی چې د کرشنا بت جایز دی؟ دا چیرته لیکل شوی؟ صاحب، زما په نظر هغه زموږ خدای دی. زما په نظر زه هم په خدای باور لرم، خو که ته د خدای بت نشي جوړېدلی بیا زه په خدای باور لرم. که ته د خدای بت نشي جوړولی نو هغه خدای نه دی. زموږ غیر مسلم وروڼه له ما پوښتنې کوي. تکبیر ښه شی دی، خو اوس د پوښتنې ځواب ورکول کیږي. نو زما غوښتنه دا ده چې کله غیر مسلم وروڼه پوښتنه کوي هغوی باید ونه ویریږي. هغوی باید احساس کړي چې زموږ ترمنځ ورورولي ده. هغوی باید ونه ویریږي، خو ته باید ونه ویریږي. مه ویریږه، موږ یوازې تکبیر وایو. نو زموږ په ان د چا چې بت جوړېدلی شي هغه خدای نه دی او دا په ویدونو کې هم لیکل شوي دي. آیا ته په اسکان باور لرې؟ صاحب، هغه یو تصویر دی. موږ هم پوهیږو په هغه کې خدای نشته، هغه یو تصویر دی. هو، په موږ کې د خدای تصور کول او بت جوړول غلط دي. نو زه هم دا خبره کوم. ته خپل کتاب نه تعقیبوي؟ که ته خپل کتاب تعقیب کړي نو ته به هم جنت ته لاړ شې. دا سمه ده، موږ خپل دین نه تعقیبوو. واوره، زما فرموله ډیره اسانه ده. دا په قرآن مجید کې لیکل شوی. سورة العمران
دریم سورت 40 آیات. هغه خبرې ته راشئ چې ستاسو او زموږ ترمنځ یوه ده. زه نن باور لرم هغه خبره چې ستاسو او زموږ ترمنځ ده لږ تر لږه موږ باید هغه تعقیب کړو. زما فرموله نړیواله ده، دا مکمله ورورولي ده. زه وایم انجیل راوړئ، ویدونه راوړئ، قرآن راوړئ. ویدونه ډیر غټ دي، انجیل له قرآن څخه 3 چنده غټ دی. نن موږ وعده کوو چې هغه خبره کوم چې زموږ ترمنځ شریکه ده لږ تر لږه موږ باید هغه تعقیب کړو. هغه خبره چې زموږ ترمنځ ده لږ تر لږه موږ باید هغه ومنو. په انجیل کې لیکل شوي، په ویدونو کې لیکل شوي چې خدای یو دی. که ته د خدای عکس جوړ کړی وي نو ته به د ویدونو خلاف تللی وي. که ته د کرشنا عکس هم جوړ کړې دا بیا هم غلطه ده. سیب دا په بهاګوت گیتا کې لیکل شوی. هو، بهاګوت گیتا سمرتی ده. بهاګوت گیتا د مهابهارتا یو برخه ده. دا د سمرت خلاف نشي تللی. که چیرې د سمرت او شروطي ترمنځ ټکر راشي نو موږ به شروطي منو، سمرتي نه. ویدونه او پنشدونه تر ټولو لوړ دي. سمه ده. نو ته یو د پی ایچ ډي څخه فارغ استاد لري او بل د لیسانس څخه فارغ استاد لري. آیا ته به د پی ایچ ډي استاد خبره ومنې؟ که د هغه چا چې لیسانس ډیګري لري ته به د چا خبره ومنې؟ د کوم استاد خبره به ومنې؟ د پی ایچ ډي صاحبه. نو ستاسو پی ایچ ډي ویدونه دي. سمه ده. نو که ته بت پرستی پرېږدې او دا ستاسو په کتاب کې لیکل شوي، ستاسو په کتاب کې لیکل شوي چې وروستی پیغمبر راتلونکی دی او ته به ویدونه ولولې او ته به پخواني کتابونه ولولې او په دا ډېرو ځایونو کې لیکل شوي چې وروستی پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم دی. که ته د پرون پخواني کتابونه ولولې راتلونکی هم زوړ دی او ته به زما بیان واورې. زما یو بیان دی د محمد صلی الله علیه وسلم یادونه د هندوانو په مذهبي کتابونو کې. د وخت د کموالي له امله زه به یوازې یو کوچنۍ خبره وکړم. سمه ده. که ته پخواني کتابونه ولولې، 2م باب شلوک نمبر 5 اوم 11 15 18 پکې لیکل شوي چې وروستی پیغمبر راتلونکی دی. د هغه د پلار نوم دی ویشنو یاس. ویشنو مطلب خدای، یاس مطلب د هغه بنده. که په عربی کې ژباړه وکړئ دا عبدالله دی. وروستی پیغمبر راتلونکی دی. د هغه د پلار نوم عبدالله دی. د هغه د مور نوم سومتی دی. سومتی یعنی سوله. په عربی کې ورته آمینه وایي. د محمد صلی الله علیه وسلم د مور نوم آمینه و. هغه به پیدا کیږي په یوه سولیز ښار مکه کې. هغه به د مشر په قبیله کې پیدا کیږي. د هغه ښار د خلکو د قریشو په قبیله کې. هغه به 4 نږدې ملګري ولري. موږ د خلفای راشدینو خبره کوو او د محمد صلی الله علیه وسلم یادونه ډیر اوږده دي. زه کولی شم 2 ساعته بیان ورباندې وکړم. نو که ته په خپل کتاب باور لري ته به دا ومنې چې محمد صلی الله علیه وسلم وروستی پیغمبر دی. آیا ته دا منې چې وروستی پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم دی؟ سیب ما دا نه دی لوستی، ما دا سم نه دی لوستی، ځکه زه پرې نه پوهیږم. که تا نه وی لوستی دا زما غلطي ده. دا زما غلطي ده. زه یې منم. میلیونو خلک دي چې زموږ دین نه تعقیبوي. په هند کې کله چې زه بیان کوم د هندوانو نفوس له دې څخه ډیر وي، بیخي 15 لکه 10 لکه 25% 20% غیر مسلم وي. نو د 10 لکو 20% څومره کیږي؟ 2 لکه. ځکه چې هندیان له ما سره مینه لري او غیر مسلم هم له ما سره مینه لري. دوی سیاستوال دي. دوی له نړیوال بانک سره ستونزه لري. موږ به اوس بایللی شو. کله چې هندوان زما بیان اوري هغوی وایي چې په 2 ساعتونو کې موږ هغه څه زده کړل چې موږ 40 کاله نه پرې پوهېدو. نو هغه حواله چې ما درکړه له حوالې سره ما ستاسو د کتاب حواله درکړه. نو که ته یو رښتینی هندو یې نو ته باید دا ومنې چې یوازې یو خدای دی. د هغه خدای هیڅ ثبوت نشته. د هغه وروستی پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم دی. نو آیا ته به خپل کتاب تعقیب کړې؟ هو وبه یې کړم. او لږ تر لږه هغه څه تعقیب کړه چې یو شان دی. ټکر زه نه پوهیږم. زه پوهیږم. ما یو بیان کړی دی. ستا په مذهبي کتاب کې دا هم لیکل شوی چې د خنزیر غوښه خوړل حرام دی او ستاسو کتاب تر قرآن زیات سخت دی. لیکل شوی چې که ته د خنزیر غوښه وپلورې نو ستا پښې او لاسونه باید عدل بدل پرې کړل شي. دا په حدیثو کې نه دی لیکل شوی یا په قرآن کې. ستاسو مذهبي کتابونه په منوسمرتي کې لیکل شوی چې ته باید خپل پښې او لاسونه عدل بدل پرې کړې. نو که ته یو رښتونی هندو یې خپل مذهبي کتاب ولوله. ستاسو مذهبي کتاب کې لیکل شوی چې وروستی پیغمبر به راشي او وروستی پیغام به ورکړي. وروستی پیغمبر دی محمد صلی الله علیه وسلم او وروستی پیغام دی قرآن. نو که چیرې ته یو رښتونی هندو یې نو ته باید قرآن تعقیب کړې او محمد صلی الله علیه وسلم. ته به وګورې چې زرګونو هندوانو په هند کې اسلام قبول کړی دی. الله دوی ته هدایت ورکړو زما له وجې. الله دوی ته هدایت ورکړی دی. زما له بیان وروسته ډیری خلک که په غونډو کې وي یا په کور کې
زه غواړم له تا وپوښتم آیا ته باور لرې چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله وروستی پیغمبر دی؟ صاحب زه باید لاړ شم خپل کتاب ولولم که چیرته هلته وي دا سمه ده. نو زه له تا غوښتنه کوم چې زما ویډیو کیسټ وګورې په تفصیل سره او د هغې تر کتلو وروسته که ته له ما کومې پوښتنې لرې له ما یې وپوښته که چیرې دا هلته وي نو دا سمه ده. نو زه تا ته بلنده در کوم چې د حق پیغام قبول کړې او انشاءالله دا به ستا لپاره د خلاصون لار وي.